ته یوازې یو رب ته اړتیا لرې. ته د ډېرو خدایانو لپاره نه یې جوړ شوی. ستا زړه د دې لپاره نه دی خلق کړی شوی چې د زرګونه خدایانو سره مینه وکړي، او ته هم داسې نه یې ډیزاین شوی چې هر چا او هر شي ته سر ټیټ کړي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله سبحانه وتعالی د یو سړي په سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي. که چیرې د حدیث الفاظو ته ځیر شي نو وبګوري چې الله انسان نه دی ښودلی، بلکې ویلي دي رجل، یعنی سړی، ځکه ښځه په فزیکي ډول کله چې امیدواره وي د خپل وجود دننه دوه زړونه لیږدوي، مګر په معنوي لحاظ د رجل کلمه نارینه او ښځینه ټولو ته شامله ده. هیڅ انسان نشي کولی په خپل یو زړه کې دوه خدایانو ته ځای ورکړي. هر څوک چې ستا زړه خپل کړي په دې معنا چې ته یې خپل کړي، او هغه څوک چې ستا زړه یې پیدا کړی دا خبره ردوي او نه یې خوښوي چې ته خپل زړه د بل چا سره شریک کړي. په یو قدسي حدیث کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. زه د شریک نیولو نه غني، بې نیازه او بې پروا یم. نو هر څوک چې یو عمل کوي زما او د بل چا د رضا لپاره، زه یې همغه بل چا ته پرېږدم. او تر دې بله ستره سزا نشته چې الله دې مخلوق ته وسپاري، ځکه تا ته مناسبه نه ده چې له الله پرته د بل چا رضا ولټوي، یا الله د بل چا سره پرتله کړي، او یا هم په خپل زړه کې د الله د مینې پر ځای د بل چا مینې ته ځای ورکړي. ستا روح داسې جوړ شوی چې یوازې او یوازې باید د همغه سبحانه وتعالی رضا ولټوي، او ستا په زړه کې داسې یوه تشه شته دی چې یوازې په همغه سبحانه وتعالی سره ډکیږي. مګر که چیرې ته دغه تشه په بل هر چا او یا هر شي سره ډکه کړي، په دې معنا چې خپل زړه کې دی شیطان ته ځای ورکړ. لکه څنګه چې امام ابن تیمیه رحمه الله وایي: که چیرې یو روح د رحمان عبادت نه کوي نو په یقیني توګه د شیطان عبادت کوي. په دې معنا که چیرې ته د الله نه پرته د بل هر چا اگر که پیغمبر وي عبادت وکړي، او یا ورسره هغه ډول مینه وکړي چې یوازې د الله سره په کار ده، او یا ترې هغه ډول وویریږي چې یوازې باید د الله نه وویریږي، ته په یقیني توګه بېلارې، او که توبه ونه کړې نو ځای دې د ابد لپاره جهنم دی. الله سبحانه وتعالی د سورة الزخرف په 81 آیت کې فرمایي: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ورته ووایه چې که چیرې تر ټولو ډېر زیات مهربان زوی درلود، زه به یې د لومړنیو عبادت کوونکو څخه وم. او السودي رحمه الله فرمایي: زه به هم لومړنی کس وم چې عبادت به مې یې کاوه، مګر لا ولد له، هغه هیڅ زوی نه لري. له همدې امله زه د عیسی علیه السلام سره مینه لرم، مګر د عیسی د رب عبادت کوم، نه د عیسی. د عبادت نه ورهاخوا د اله د کلمې یوه معنا هغه څه دي چې لټول کیږي یا پلټل کیږي. امام ابن القیم رحمه الله وایي: اله الذي تأله القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والرجاء والخوف. اله هغه ذات ته وایي چې زړونه د هغه د بشپړې مینې، درناوي، لویوالي، هیلې او ویرې له امله د هغه عبادت کوي. او له همدې امله کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمران بن حسین رضی الله عنهما د پلار سره ملاقات وکړ، ترې ویې پوښتل چې تاسو اوس مهال د څومره خدایانو عبادت کوئ؟ هغه وویل چې زه د 7 عبادت کوم، 6 یې په ځمکه کې دي او 1 یې په اسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: د ویرې او امید په وخت کې کوم یو ته رجوع کوي، یعنی کوم یو ته ورګرځي؟ هغه وویل چې
هغه ته چې په آسمان کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو دغه نور شپږ پرېږده او یوازې د همغه عبادت کوه. که چیرې دغه حدیث ته ځیر شي وبګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمران بن حسین رضی الله عنهما د پلار سره کومه عقیدوي مناظره ونه کړه، بلکې هغه د شرک نه قانع کوونکې تجربې ته متوجه کړ. شرک هڅه کوي چې نه بیلیدونکې او نه تقسیمیدونکې خدای تقسیم کړي، ځکه چې شرک هیڅکله معقول نه دی. شرک د ناخوندیتوب حس، نفسي خواهشاتو او یا هم د ځینو ګمراه ډلو د پیروۍ په نتیجه کې رامنځته شوی، ځکه کله چې روح خپل یوازینی رب ونه مومي بیا نو د نورو خدایانو په جوړولو کې مشغول شي. او که تاریخ ته ځیر شي په دې به وپوهیږي چې همدا لامل و چې خلکو د یو خدای پر ځای ډېر خدایان په خدایۍ ونیول. کله چې خلکو د وحی سره اړیکه له لاسه ورکړه نو په خرافاتو یې شروع وکړه. د لمر، سپوږمۍ او ستورو عبادت کول یې پیل کړل، ځکه دوی دا تصور نشو کولی چې دغه ټول ستر طبیعي حیرانونکي جسمونه دي یوازې یو ذات قایم وساتي. دوی دا خبره ځکه نشوه منلی چې دوی خدای له انسانانو سره پرتله کاوه. مجوسیانو به خیر او شر ته د دوه جلا ځواکونو په سترګه کتل او عبادت به یې کاوه، ځکه دوی دا خبره نشوه درک کولی چې خیر او شر دی د یوه ذات له جانبه وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه خلق چې د قدر نه منکر دي د مجوسیانو په څیر دي، ځکه چې دوی د شر په فلسفې د نه پوهېدلو له امله د قدر نه انکار کوي. ځینو نورو بیا خپلو ځانونو ته خدایان وویل، ځکه چې دوی د هغه خدای سره خپل ځانونه نشو نښلولی چې په سترګو یې نشو لیدلی. له همدې امله دوی پیران، بزرگان او بوتان د خپل ځان او خدای ترمنځ د اړیکې وسیله جوړه کړه. ځینې نورو بیا د خپلو امپراتوریو او واکمنیو د باقي ساتلو په موخه په نورو خلکو او قومونو باندې زړه بوږنونکي او غیر قابل باور ظلمونه وکړل، او خپلو خلکو ته یې داسې څرګندوله چې گویا د ده کړنې د خدای د فرمان تطبیقول دي په ځمکه باندې. نو هر ناسم خدای، انسانی ناخوندیتوب، نفسی خواهش یا هم فساد دی. او له همدې امله الله سبحانه وتعالی فرمای ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. دغه بوتان ندي مگر تش نمونه دي چې تاسو او تاسو پلرونو رامنځته کړي دي. الله سبحانه وتعالی دوی ته هیڅ واک او قدرت نه دی ورکړی، او هغه څه چې تاسو یې پیروي کوئ شک او ستاسو د نفس غوښتنې دي. روحي ناروغۍ د وخت په تیریدو سره په بوتانو بدلیږي، او کله چې قریش د قدرت او ګټو ترلاسه کولو لپاره بوتان جوړ او عبادت یې پیل کړ، الله سبحانه وتعالی ورته د یوې کلمې سره له منځه یوړل، لا اله الا الله. د الله سبحانه وتعالی توحید یوازې یوه عقیدوي دعوه نه وه، بلکې یو انقلاب و. وإلهکم اله واحد، او ستاسو خدای یو دی. قریشو دا خبره رد کړه او وی ویل اجعل الآلهة الها واحده، آیا هغه دغه ټول خدایان په یو خدای بدل کړي دي؟ ابو لهب د الواحد نه انکار وکړ، لدې امله نه چې الواحد غیر معقول و، بلکې لدې امله چې د هغه سوداګرۍ او کاروبار ته یې تاوان رساوه، ځکه چې هغوی د ډیرو خدایانو د شتون له امله ډیرې پیسې ترلاسه کولې. دا خو د ابو لهب او کافرانو کیسه وه. الواحد د مسلمانانو لپاره څه معنا لري؟ ښه په یاد ولره چې د اله د کلمې معنا هغه څه دي چې لټول کیږي، او له ځانه دا پوښتنه وکړه چې آیا ته یوازې همغه لټوي او که نه؟ اوس د دې خبرې معنا دا نه ده چې که چیرې ته یو څه روحي عدم توازن ولري یا د انسان د توان برابر د هغه نه د یو څه غوښتنه وکړي نو ته مشرک شوي، بلکې ښه خبره دا ده چې
په ورته کړنو کې هم یوازې په الله تکیه وکړي او که غواړي چې د توحید حقیقي خوند وڅکي نو ته باید ټول هغه څه رد کړي چې په تا باندې د حد نه زیات ډیر کنټرول او اغیز لري. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار. خوار او بدبخت دی د درهم غلام، خوار او بدبخت دی د دینار غلام. او زه وایم چې خوار او بدبخت دی د ډالرو غلام، خوار او بدبخت دی د یورو غلام. اوس وخت کې ځینو خلکو د خپلو دندو او وظیفو نه خپل خدایان جوړ کړي. دوی د خپلو وظیفو لپاره خپل منځونه قربانوي، خپل کورنۍ قربانوي او حتی د خپلو اصولو نه ورته تیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې مدمن الخمر، هغه څوک چې د شراب عادي دی او همیشه شراب څکي، د هغه چا په څیر دی چې د بتانو عبادت کوي. اوس که چیرې ته شراب نه څکي مګر په نورو کبیره ګناهونو اخته یې، له خپل ځان نه دې پوښتنه وکړه چې آیا د خدای بنده یې او که د خپلو ګناهونو. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا ته هغه څوک لیدلی چې خپل خواهش یې خپل خدای ګرځولی؟ دې خبرې ته هم متوجه شه چې شرک یوازې فزیکي بوتانو ته په سجدې لګولو پورې محدود نه دی، بلکې په اوسنۍ نړۍ کې شرک مختلفې بڼې ځان ته غوره کړي دي. ځینو خلکو د پیرانو، سندرغاړو، فلمي اداکارانو، نڅاګرو، تش په نوم او بې علمه شیخانو او داسې نورو څخه خپل خدایان جوړ کړي، په دې معنا چې دوی په خپل ورځني ژوند کې د یادو خلکو او ډلو دومره ډیره پیروي کوي، دومره ډیره مینه ورسره کوي او دومره ډیره ترې ویریږي چې ته به وایې لکه عبادت یې چې کوي. له همدې امله اوسني بوتان په معبدونو او هدیرو کې نه بلکې په سټیجونو او د خلکو په سکرینونو باندې دي. دغه ټول باطل بوتان له تا نه ستا بشپړه مینه او توجه غواړي، مګر ته باید خپل عبادت یوازې الواحد ته ځانګړی کړې، لکه څنګه چې ابن القیم رحمه الله فرمایي: فلواحد کن واحدا فی واحد. د یو لپاره یو شه د ایمان په یوې نیغې او مستقیمې لارې. لا اله الا الله الواحد الاحد. د الواحد او الاحد ترمنځ څه فرق دی؟ علما وایي الواحد منفرد بذاته والاحد منفرد بصفاته. الواحد یعنی په ذات کې یو، الاحد یعنی په صفاتو کې یو. الواحد د ډیرو خدایانو شتون ردوي او الاحد د ورته خدایانو شتون ردوي. الواحد معنا دا ده چې د الله سبحانه وتعالی نه غیر بل هیڅ خدای نشته، او د الاحد معنا دا ده چې د هغه په څیر خدای نشته. په عربي ژبه کې داسې ویلی شي چې رجل واحد یو سړی، مګر داسې نشي ویلی چې رجل احد، ځکه چې د احد معنا دا ده چې دغه سړی د بل هیڅ چا سره نه پرتله کیږي. ځکه خو الله سبحانه وتعالی په سورة الاخلاص کې داسې نه وایي چې الله واحد، بلکې وایي الله احد. یعنی خبره یوازې دا نه ده چې الله یو دی، بلکې خبره دا ده چې بې سارې او بې مثاله دی. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلی شول چې فلانی د خپل مانځه په هر رکعت کې د یو بل صورت ترڅنګ قل هو الله احد هم وایي، نو هغه صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغه سړي وویلې چې زه د دغه صورت سره مینه لرم، ځکه چې په دغه صورت کې د تر ټولو زیات مهربان ذات صفات ذکر شوي دي. دا یو جامع صورت دی. او کله به چې کافرانو بلال رضی الله عنه په زنجیرونو باندې وتړلو، راښکلو به یې او عذاب به یې ورکولو، نو هغه به همدا یوه خبره کوله چې احد احد. بیا وروسته چې له هغه نه پوښتنه وشوه چې تا به ولې یوازې د احد کلمه ویله، ولې د الرحمن العزیز او الجبار نه ویلې؟ هغه ځواب ورکړ که چیرې زه په کوم بل نوم پوهېدی چې هغوی لا ډېر په غوسه کړي، ما به حتما ویلی و. سبحان الله،
یوازې د الاحد نوم د هغه لپاره کافي و چې هغه پرې د الله سبحانه وتعالی توفیق ترلاسه او د همغه سبحانه وتعالی د رضا لپاره ومري، او همدغه یو نوم د کافرانو لپاره کافي و چې بلال پرې ووژني. بلال د الله په یو نوم پوهېده او تیار و چې د همغه یو نوم لپاره ومري، په داسې حال کې چې موږ د الله سبحانه وتعالی په ډیرو نومونو باندې پوهیږو، مګر د الله د رضا لپاره ژوند کولو ته هم تیار نه یو. پوښتنه دا ده چې ولې؟ بلال رضی الله عنه د باطلو خدایانو که هغه بوتانو او که انسانان په حقیقت باندې پوهیده او په دې پوخ یقین و چې له الله پرته بل اله نشته او د الله په شان هم بل الله نشته. له همدې امله په زنجیرونو تړل شوی غلام ډیر آزاد و نسبت هغه مالک ته چې په لاس کې به یې متروکه یا قمچینه وه او هغه به یې پرې وهه. نو د الواحد سره ته ټول باطل خدایان ردوي او د الاحد سره د هغه سبحانه وتعالی لویوالی او ستروالی تصدیقوي. لا اله الا الله، له الله پرته بل اله نشته، نه په شمیر او نه په ورتوالي کې. همدارنګه د الله سبحانه وتعالی یو بل نوم چې شاید تا ته نااشنا ښکاره شي ځکه چې ته یې د لومړي ځل لپاره اورې، الوتر دی. الوتر یوازې او بې جوړې ته وایي. په مخلوقاتو کې هر پیدا کړی شوی شی جوړه لري، لکه شپه او ورځ، وچه او بحر، ښځینه او نارینه او داسې نور، مګر الله سبحانه وتعالی الوتر دی، بې جوړې او بې مثاله. د انسان په توګه ته په خپل ځان کې ځینې داسې ځانګړتیاوې لري چې تا له نورو نه جلا کوي، ځکه چې په نورو کې ته ورته ځانګړتیاوې نه وینې، مګر بیا هم ستا ډېر صفتونه د نورو انسانانو سره یو شان دي چې په همدې اساس ته بې سارې او بې جوړې نشې کې. او په دې برخه کې له تا نه ډېر بهتر انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه په فوق العاده ډول د ډیرو انسانانو نه متفاوت او نامتو او صفتونه، خویونه او اخلاق د کمال درجې ته رسیدلی وو، مګر د طبیعت له مخې بیا هم زما او ستا په څېر انسان و. هغه صلی الله علیه وسلم هم وږی کېده، تږی کېده، اوبه یې څښلې، خواړه یې خوړل او تشناب ته هم تلو. نو ته شاید خپل ځان د نورو نه د ځینو ځانګړتیاو له امله مختلف وبولي، مګر بیا هم د نورو انسانانو په څیر د غوښو او هډوکو نه جوړي. اوس د داسې یو څه په اړه فکر وکړه چې په دې ټوله نړۍ کې یو وي او په خپله نوعه کې هیڅ جوړه ونه لري. د نړۍ میلیاردران او پیسه‌داران هڅه کوي چې په خپل کور کې هغه نقاشي ولري چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې شتون ونه لري، او د دې کار لپاره په میلیونونه ډالرو مصرفولو ته هم چمتو دي. پوهیږي چې ولې؟ ځکه چې ځانلوالی ارزښت رامنځته کوي. الله سبحانه وتعالی یو دی په نوع یا ډول کې، او بل هیڅ جوړه نه لري، او د نړۍ تر ټولو غریب او فقیر انسان ته چې غواړي د هغه سبحانه وتعالی د پیژندنې غنا ترلاسه کړي موجود دی. هغه سبحانه وتعالی ته د لاسرسي په برخه کې ته مال او مرتبې ته اړتیا نه لري، ته فقط داسې یو زړه ته اړتیا لري چې یوازې همغه ته ورګرځي. په ورته وخت کې په دې خبرې باندې هم ځان پوه کړه چې د هغه انفرادیت هغه ته د لاسرسي په برخه کې خنډ نه ګرځي، بلکې هغه له خپلو مخلوقاتو نه بې شباهته کوي، او دا یو ښه صفت دی. الله سبحانه وتعالی هغه نیمګړتیاوې او کمزورۍ نه لري چې انسان یې لري، او کله ناکله موږ فکر کوو چې موږ د خپل ځان په څیر یو کس ته اړتیا لرو چې زموږ د حالت د درک کولو ترڅنګ موږ ته راحت راکړي، مګر ورتوالی او یو شانوالی کله ستونزې دوه چنده کړي. د بېلګې په ډول که چیرې ته په یوې اداره کې کار کوي او اداره پرېکړه وکړي چې تا او ستا یو همکار له دندې ګوښه کړي، نو ستا همکار ستا په څیر یو انسان دی، ستا حالت ښه درک کولی شي،
مګر هیڅ ډول راحت او ډاډ نشي درکولی، ځکه چې هغه بیچاره په خپله وارخطا او پریشانه دی چې که له دندې ګوښه کړی شي نو د کور کرایه، د برېښنا بیل او نور لګښتونه به له کوم ځایه پوره کوي. الله سبحانه وتعالی بې مثله او بې جوړې دی، مګر د هغه بې جوړېتوب واټن او فاصله نه ده، بلکې نږدېوالی او نږدېتوب دی، ځکه چې هغه څوک چې د خپل مخلوق نه مختلف دی کولی شي چې خپل هر مخلوق ته په یو وخت کې نږدې اوسي. الله الوتر دی، یعنی نامحدوده بې مثله او بې جوړې دی، او ته هم کولی شي چې هغه ته نامحدود لاسرسی ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله وتر يحب الوتر. الله یو یعنی طاق دی او طاق خوښوي. د الله سبحانه وتعالی خوښیږي چې ستا د شپې لمونځ د طاق عدد سره پای ته ورسیږي، ته خپله روژه په طاق عدد خرماو سره ماته کړې، ته اوبه په 3 غړپو وڅښې او طواف هم په یو طاق عدد یعنی 7 سره وکړي. یا د هر عمل دا خبره را په زړه کوي چې الله سبحانه وتعالی بې مثله او بې جوړې دی. په دې توګه ته پوهیږي چې توحید یوازې یوه نظریه نه ده، بلکې په ورځني ژوند کې نغښتې یوه ښکلې پدیده ده. د الوتر سره ژوند کول په دې معنا دي چې ته هم باید په خپلو کړنو او ویناو کې الهي مختلفوالی انعکاس کړي. ته نشې کولی چې د ګډو په څیر ژوند وکړې. ته نه باید د سندرغاړو، نڅاګرو او فلمي اداکارانو پیښې وکړې، او نه باید خپل قیمتي وخت د فیسبوک، ایکس، واتساپ، یوټیوب، نیټفلیکس او داسې نورو ګمراه کوونکو پلاټفارمونو په کارولو سره ضایع کړي. اسلامي نړۍ تشو جسدونو ته اړتیا نه لري، بلکې وقف شویو ژمنو او سرشیندونکو روحونو ته اړتیا لري. او کله چې نور خلک خپله ژمنتیا وپاشي او تیت پرک یې کړي، ته د خپله ژمنتیا د هغه په لوري هدایت کړه. کله چې نور خلک په مال او پیسو پسې منډې وهي، ته ووایه چې زما رزق د یوه نه دی. کله چې نور خلک د انسانانو په تایید او تصدیق پسې ګرځي، ته ووایه چې زما ارزښت د یوه نه دی. او کله چې نور خلک خپل زړونه په بې شمېره خلکو او شیانو باندې وویشي، ته ووایه چې زما زړه په یوه پورې اړه لري. نو په دې توګه به ته یو شي د یو لپاره، ځکه چې د یوه اله بندګي کول او د هغه د رضا لپاره ژوند کول تا د ټولو نورو د غلامۍ نه آزادوي. یا الهي، ای هغه څوک چې زما زړه یوازې ستا د لټولو دپاره پیدا کړی شوی دی، ما د بل هر باطل معبود د عبادت نه خپل عبادت ته راکش کړه، او د بل هر هغه څه نه چې زما ژمنتیا تقسیموي خپل ژمنتیا ته راکش کړه، تر څو ته زما یوازینۍ غوښتنه او تلوسه اوسي. یا واحد، زما ټولې چارې ستا په لوري یو کړه، او کله چې دا نړۍ ما یو خوا او بلې خوا ته کش کوي، ته راته په خپل یووالي باندې مرکزیت را نصیب کړه. یا احد، زما د زړه د ناپوهۍ تورې کوټې په دې حقیقت سره روښانه کړه چې هیڅوک او هیڅ شی له تا سره پرتله کېدی نشي، او زه نه باید له تا پرته د بل چا نه متاثره شم، او دا چې ستا د نومونو او صفتونو سره دومره مینه وکړم چې د باطلو خدایانو د غلامۍ نه آزاد شم، او یوازې ستا د غلامۍ رسۍ په خپله غاړه کې واچوم. یا وتر، کله چې زه په تپه تیاره شپه کې ستا حضور کې ودرېږم، ما ته دې خپل منفرد جاه او جلال را په زړه کړه، زما زړه ستا لپاره خاص کړه، او ما ستا له نادره بندګانو څخه وګرځوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها